د زخمي ګوز سره یا زخمي شرمګاه سره څنګه معامله وکړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د زخمي شرمګاه سره څنګه کولی شو کوروالی وکړو. که غواړئ چې هغه مېرمنې چې د میاشتنۍ مرض کې ګیر شوي وي او ستاسو هوش جوش ډېر زیات وي او تاسو دې ته هڅ کېږئ یا هڅول کېږئ تر څو ګناه وکړئ یا هم بلې ښځې یا بلې مېرمنې ته لاړ شئ، نو د دې پر ځای چې تاسو خپله کور کې مېرمن لرئ او ستاسو مېرمن د حیض په وخت یا میاشتني تکلیف کې وي، نو بیا په کومه طریقه ورسره کوروالی وکړو. که وغواړئ چې د میاشتنۍ په وخت کې یا د میاشتني مرض په وخت کې تاسو له مېرمنې سره یوځای شئ او کوروالی وکړئ، نو تاسو کولی شئ دغه طریقه غوره کړئ. لومړی خو تاسو ته وایم، هغه خلک چې په دې نه پوهېږي چې د مېرمنې سره د میاشتنۍ مرض کې یوځای شي، نو د دوی اولاد په دوه طریقو پیدا کېږي. یو خو معیوبه پیدا کېږي او یا هم پښې ولاسې کږېږي، او بله غټه نسخه او بله غټه تکلیف یې دا دی یا هم غټه مصیبت یې دا دی چې دوی اکثره اشتراګان پیدا کېږي. کله چې د وخت دغه وخت کې چې یعنې کله مېرمن د حیض په وخت یا میاشتني تکلیف کې وي او تاسو سره یوځای شئ، نو دغه دوه لاملونه دي. لومړی لامل خو تاسو ته ما ویلي چې ستاسو اولاد به یعنې کوږ وږ پیدا کېږي، یعنې معیوبه پیدا کېږي. دوهم هغه طریقه ده چې کله تاسو په دغه وخت کې ورسره یوځای شئ، نو ستاسو اولاد به اجلا پیدا کېږي. نو د دې نه تر ټولو بهتره طریقه ده داسې ده چې تاسو کولی شئ د مېرمنې د حیض په وخت کې د هغې وړنونو یا غولنګونو کې تاسو خپل ځان خلاص کړئ او ځان خوشحاله کړئ. تر ټولو بهتره طریقه دا ده، زه بیا هم وایم چې بهترینه طریقه یې دا ده چې لومړی خو تاسو ځان کنټرول کړئ. که چېرته کنټرول نه شئ، نو بیا د لاس څخه هم ګټه مه اخلئ، د مېرمنې وړنونو او یا غولنګونو کې خپل ځان خلاص او انزال کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.